جاوید امرخیل د مفتي منیر شاکر قبر ته راغی او په چیغو چیغو یې وژړل. د جاوید امرخیل او مفتي منیر شاکر دومره کلکه ملګري او دوستي څنګه وه او تازه جاوید امرخیل د مفتي منیر شاکر په اړه څه ویلي دي. ویډیو تر پای وګورئ چې تاسو هم په اصل حقیقت پوه شئ چې د مفتي منیر شاکر له جاوید امرخیل سره څه رشته وه او ولې په مفتي منیر شاکر باندې جاوید امرخیل دومره ګران و. قدرمن دوستانو، که تاسو ته یاد کله چې ګیلمن وزیر ټپي شو او د اسلام آباد په پیمز هاسپیټل کې وو، نو په هغه وخت کې جاوید امرخیل په دوبۍ کې وو. نو سمدستي د جهاز ټیکټ وکړ، سمدستي پاکستان ته راغی او د اسلام آباد پیمز هاسپیټل ته د ګیلمن وزیر پوښتنې ته ځان راورسول. کله چې د هاسپیټل ته راغی او ګیلمن وزیر یې په سخت ټپوي حالات کې ولیدل، نو ویې ژړل او ډیر زیات خفه شو. همداسې په جاوید امرخیل باندې یو بل غم هم تازه شو. هغه د مفتي منیر شاکر و. کله چې جاوید امرخیل د مفتي منیر شاکر لا ټپي کېدو او شهید کېدو څخه خبر شو، نو یو ځل بیا په منډه او په غم حالات کې له دوبۍ څخه اسلام آباد ته راغی او بیا وروسته یې د پیښور ورمړو ته د مفتي منیر شاکر کور ته ځان ورسول. خو کله چې دی د مفتي منیر شاکر کور ته رارسېدل، نو هغه یې ښخ کړی و او د فاتحې مراسم روان وو. دی چې کله د مفتي منیر شاکر کور ته رارسېږي، نو سمدستي د مفتي منیر شاکر قبر ته ورځي او د هغه په قبر کې بې دریغه او په چیغو چیغو ژاړي. د ده له سترګو بې اختیاره اوښکې ځي، داسې ښکاري لکه د ده پلار چې وفات شوی وي. جاوید امرخیل وخت ناوخته د مفتي منیر شاکر په اړه په خپل فیسبوک پاڼه باندې پوسټونه کوي او مفتي منیر شاکر یادوي چې هغه زما پیر او استاد و. او په خپله فیسبوک پاڼه یې د مفتي منیر شاکر یو غږیز وټساپ میسیج هم لیکلی. جاوید امرخیل چې به کله هم په پاکستان کې و، نو د مفتي منیر شاکر کور ته به لازمي ورتلل، د هغه پوښتنه به یې کوله او دغه حال احوال به یې اخیستل. دوی دواړو له یو بل سره ډیره مینه او احترام و.